أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دویم شل رکعت تراوی د رسول صلی الله علیه وسلم نه په یو حدیث کې نه ثابت او چې څومره حدیثونه کې دراغلي چې رسول هم شل رکعت کړي یا عمر بن خطاب ته منسوب کړي هغه ضعیف دي، ټول کمزوري. صحیح خبره ده چې رسول هم چې ته یو لس رکعتونه زیات نه دي کړي. عمر بن خطاب باندې چې خلک را جمع کړو نو په یو لس رکعتو را جمع کړو. یو حدیث ته یو خدای حدیث ته بل حدیث ته جابر رضی الله حدیث ته باقي کوي صلی بنا النبي صلی الله علیه وسلم فی شهر رمضان. د الفاظ دي وی رسول الله صلی د رمضان په میاشت کې موږ له امامتی را کړی و د تراویح 8 رکعات اترکات. اے مسلمانانو وهابیان چې مو دوکه نکړي پر د خوږ مذهب مو جلا او یا خاسته نکړي پر د خوږ مذهب مو جلا. اے مسلمانانو سلفیان چې مو دوکه نکړي پر د خوږ مذهب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانانو ورونو د اهل حدیثو په جامه کې منکرین د حدیثو وایي چې شل رکعات تراویح په احادیثو کې نه دي ثابتې. د الله پاک په توفیق به زه په نن درس کې 32 احادیث درته ذکر کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح شل رکعات وي، د حضرت عمر رضی الله عنه تراویح شل رکعات وي او د نور صحابه تراویح شل رکعات وي او تر نن پورې په حرمینو کې شل رکعات دي. اول دو حدیث درته ذکر کوم چې پاغي کې دا راغلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح شل رکعات وي. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دریش په جماعت سره تراویح کړي دي او نور بیا ځان تکولې. هغه دریش چې په جماعت سره کړي پاغي کې شل رکعات تراویح کړي دي او نور چې بیا ځان تکولم پاغي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شل رکعات تراویح کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دریش په جماعت باندې تراویح کړي دي. دا دریش چې په جماعت باندې تراویح کړي وي نو د شل رکعات کړي وي. عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس 24 ركعة وأوتر بثلاثة. تاریخ جرجان جل یول صفحه 122 العنایه شرح د هدایی علی هامش فتح القدیر جل اول صفحه 308. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه ووتلو او خلکو ته د 40 رکعاتو امامتی ورکړه، یعنی 4 رکعات فرض او 6 رکعات تراویح او 3 رکعات وتر وکړل. د دې حدیث په سند کې محمد ابن حمید الرازی ضعیف دی، لیکن د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه متواتر عملی حدیث د دې حدیث تایید کوي. لدی وجه دا حدیث د حسن لغیره په مرتبه کې دی. نو هغه دریش په جماعت رسول الله صلی الله علیه وسلم شل رکعات تراویح کړي دي او بیا نور رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان ته تراویح کولې، ځان ته شل رکعات کولې. عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يصلي بهم في رمضان 20 ركعة والوتر. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة. دارنګ السنن الكبرى للبيهقي جلد 2 صفحه 490. دارنګ مسند عبد ابن حمید صفحه 200 او اتلس. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای چې په رمضان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شل رکعات تراویح او وتر کول. د دې حدیث متن اول نمبر صحیح دی حتی چې متواتر دی، ځکه چې د محدثینو دا اصول دي چې د حدیث په سند کې اگر چې کوم راوی ضعیف وي لیکن چې کله د حدیث په مضمون باندې صحابه او تابعین او تبع تابعین او مذاهب اربعه عمل کړی وي نو هغه حدیث ته متواتر عملی ویل شي او د دوی عمل ته اجماع عملی ویل شي. محدثین حضرات د دینه په تلقی بالقبول باندې
تعبیر کوي د داسې حدیث سند بحث ته نه محتاجه لکه څرنګه چې د اولې ورځې سپوږمۍ شاهدانو ته محتاجه لیکن د 14مې سپوږمۍ شاهدانو ته نه وي محتاجه. دا دو حدیثه په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 6 رکعات تراویح کولې. بیا د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې د تراویح په جماعت باندې پابندي شروع شو. ګوري ورونو دلته درې خبرې دي، یو 6 رکعات تراویح دي، یو تراویح په جماعت سره کول دي، یو په جماعت پابندي ده. 6 رکعات تراویح دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. تراویح په جماعت سره دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. حضرت عمر پابندی په جماعت کړی ده. داسې ګوره مه وایي چې دا 6 رکعاته حضرت عمر شروع کړي دي رضی الله عنه. د حضرت عمر شپږ حدیثه به درته ذکر کړم چې د هغه تراویح 6 رکعاته وي. اول عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان ب20 ركعة. بيهقي جلد 2 صفحه 496. سائب بن يزيد فرمایي چې خلکو به د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې 6 رکعاته تراویح کولې. دویم عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعة. يزيد بن رومان فرمایي چې خلکو به د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې 23 رکعات کول، 6 رکعات تراویح او 3 رکعات وتر. بيهقي جلد 2 صفحه 496. عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب امر رجلا يصلي بهم 20 ركعة. يحيى بن سعيد فرمایي چې عمر بن الخطاب یو سړي ته امر وکړو چې خلکو ته د 6 رکعاتو امامتي ورکړي. وګوره مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة. عن عبد العزيز قال كان ابي بن كعب يصلي في رمضان بالمدينه 20 ركعة ويوتر ب3. عبد العزيز بن رفيع فرمای چې ابي بن كعب رضي الله عنه خلکو ته د 6 رکعاتونو امامتي ورکوله. دا د حضرت عمر رضي الله عنه زمانه وا. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة. پنځم حدیث د حضرت عمر رضی الله عنه قال محمد بن كعب القرزي كان الناس يصلون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان 20 ركعة. محمد بن كعب القرزي رضی الله عنه فرمای چې د حضرت عمر په زمانه کې به خلکو 6 رکعات تراویح کولې. وګوره قیام رمضان للمروزي صفحه 150. وعن ابي بن كعب رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب امر ابي بن كعب ان يصلي بالليل في رمضان فقال ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرأوا فلو قرأت القرآن عليهم بالليل. فقال يا امير المؤمنين هذا شيء لم يكن. فقال قد علمت ولكنه احسن. فصلى بهم 20 ركعة. اتحاف الخير المهرة جلد 2 صفحه 425. او المختار للمقدسي جلد 3 صفحه 328. ابي بن كعب رضي الله عنه ته حضرت عمر رضي الله عنه فرمایل چې خلق د ورځې روژوي او قرآن سم نه لولي نو کته ورته د شپې قرآن ولولي نو دا بخی. حضرت ابي بن كعب رضي الله عنه ورته وفرمایل چې دا خو یو نوی شی دی. نو حضرت عمر رضي الله عنه ورته وفرمایل چې ماته معلومات ده لیکن دا طریقه خدا. نو حضرت ابي بن كعب رضي الله عنه دوی ته د 6 رکعاتو تراویح امامتي ورکړم. نو دا د حضرت عمر رضی الله عنه شپږ حدیثه شو، په دې کې 6 رکعاته تراویح راغلي. یو بل حدیث دی د حضرت عمر رضی الله عنه هغه د سعید بن یزید رضی الله عنه په روایت راغلی دی چې حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه حضرت ابی بن کعب او حضرت تمیم الداری رضی الله عنهما ته حکم وکړو چې خلکو ته د 11 رکعاتو امامتي ورکړي. نو 8 رکعاته تراویح او 3 رکعاته وتر دام په بیهقي کې د جلد 2 صفحه 496. نو ګوره په دې یو حدیث کې 8 راغلي او په شپږو کې 6 راغلي. نو د دې یو او د شپږو حدیثونو په مابین کې تعارض راغلو. نو د دفع د تعارض د لپاره بعض علما د شپږو حدیثونو ته ترجیح ورکوي او د 8 رکعاتو والاو په باره کې فرمایي چې وهم و غلط. حافظ ابن عبد البر په الاستذکار کې لیکي چې وهم و غلط. دا د 8 رکعاتو والا وهم دراوی دی او غلطیا ده.
الاستذکار جلد 2 صفحه 9 شپیته باب ما جاء فی قیام رمضان. او بعض علما پکې تطبیق کوي. هغه تطبیق داسې کوي چې حضرت عمر خو په جماعت پابندي شروع کړه نو تدریجا شروع کړه. اول کې داسې و چې 8 رکعاته په جماعت کې د 12 رکعاته صحابه په کورونو کې کول، یعنی 8 رکعاته په جمع کې د 12 رکعاته به جمع کې د، او بیا په د شپږو حدیثونو مطابق ټول 20 رکعاته په جمع باندې شوي. نو د 20 رکعاتو نه کم رکعاتونه نه دي شوي. او احادیث بداسې درته ذکر کوم چې پاغي کې د نور صحابه عمل راغلی دی چې هغوی به 20 رکعاته تراویح کولې. عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي قال دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلا يصلي بالناس 20 ركعة وكان علي يوتر بهم. بيهقي جلد 2 صفحة 496. حضرت علي رضي الله عنه قاریان راوغوښتل او یو ته پکې امر وکړو چې خلکو ته 20 رکعاته تراویح ادا کړي، او حضرت علي رضي الله عنه ورته د وتر امامتي ورکوله. دویم عن ابي الحسناء ان علي بن ابي طالب امر رجلا ان يصلي بالناس 5 تراويحات 20 ركعة. بيهقي جلد 2 صفحه 496. ابو الحسناء فرمایي چې حضرت علي رضي الله عنه یو سړي ته حکم وکړو چې خلکو ته 15 تراویحات یعنی 20 رکعاته تراویح ادا کړي. كان عبد الله بن مسعود يصلي بالناس في شهر رمضان فينصرف عليه ليل. قال الأعمش كان يصلي 20 ركعة ويوتر ب3. قيام رمضان للمروزي صفحة 150. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بخلق 20 ركعة تراويح او 3 ركعة وتر ادا کول. عن عطاء قال أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة. مصنف ابن ابي شيبة باب كم يصلى في رمضان من ركعة. حضرت عطاء فرمای چې ما صحابه او تابعین ومندل چې 20 رکعاته تراویح او 3 رکعاته وتر به کول. قال عطاء أدركتهم يصلون في رمضان 20 ركعة ويوترون منها ب3. قیام رمضان للمروزی صفحه 150. یعنی ما چې خلق لیدلی دي نو همدانه 10 رکعاته کوي، 20 رکعاته تراویح، 14 رکعاته نفل او 3 رکعاته وتر. داود ابن قیس فرمای چې د عمر ابن عبد العزيز او د عثمان ابن ابان په زمانه کې د مدینه منورې خلکو 9 رکعاته لمونځ کولو. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعه. 9 رکعاتو کې 20 رکعاته تراویح دي، 14 رکعاته نفل دي او 3 رکعاته وتر دي. د صحابه او د تابعینو په زمانه کې چې کوم امامانو د 20 رکعاتو تراویح امامتي کړې ده د غوی نمونه واوره. معاذ ابو حلیمه القاری الصحابي چې په 3 هجری کې وفات شوی دی، د صحابه او تابعینو ته د 20 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه به د 20 رکعاته تراویح امامتي ورکوله. حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه به خلکو ته د 20 رکعاتو تراویح امامتي د صحابه او د تابعینو په زمانه کې ورکوله. حضرت شتیر ابن شکل التابعی د به د 20 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. سوید ابن غفلات تابعی به د 20 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. ابن ابي مليكه التابعي به د 20 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. حارث التابعي به د 20 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. ابو البختري التابعي به د 20 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. عبد الرحمن بن الاسود التابعي به د 20 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. علي بن ربيعه التابعي به د 20 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. سعيد بن جبير التابعي به د 20 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. عبد الرحمن بن ابي بكر به د 20 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. سعيد بن ابي الحسن التابعي به د 20 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. عمران العبدي التابعي به د 20 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. زراره ابن ابي اوفا به اوفا به د 20 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. شبرمات تابعي به د 20 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. ابو مجلس التابعي به د 20 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. نو د دوی 12 روایات به درته د الله پاک په توفیق باندې ذکر کوم. 2 روایات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تراویح شو، 6 د حضرت عمر رضی الله عنه د زمانه د تراویح شو، د 8 د نور صحابه د تراویح شو. نو 8 او دای 15
اولس احادیث دغه دي چې د صحابو د تابعینو د زمانی د امامانو د تراویح ذکر پکې شوی دی، نو 15 اولس 22 نو دا 22 احادیث شو. نو ګورئ د دغه قاریانو د تراویح د امامتیو احادیث. محمد ابن سیرین ان معاذا ابا حلیمة القاری كان يصلي بالناس في رمضان 41 ركعة قیام رمضان للمروزی صفحه 153. معاذ به د یو 40 رکعاتو امامتی کوله، 20 رکعاته تراویح په 4 وقفو کې، 14 رکعاته نفل، 3 رکعاته وتر او 2 رکعاته تهجد. عن شتير بن شكل وكان من اصحاب علي انه كان يؤمهم في شهر رمضان ب20 ركعه ويوتر ب3 وفي ذلك قوه. شتير بن شكل به د 20 رکعاتو امامتی کوله. سنن کبرى للبيهقي جلد 2 صفحه 496. ابو الخصيب قال كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 ترويحات 20 ركعة. سنن كبرى د بيهقي جلد 2 صفحه 496. سويد بن غفلة بد 5 ترويحات و 20 ركعات امامتي ورکوله. عن نافع ابن عمر قال كان ابن ابي مليكة يصلي بنا في رمضان 20 ركعة. مصنف ابن ابي شيبة باب كم يصلى في رمضان من ركعة. ابن ابي مليكة بد 20 ركعات امامتي کوله. عن الحارث انه كان يؤم الناس في رمضان بالليل ب20 ركعة ويوتر ب3. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة، يعني حارس التابعي بدا 10 ركعات امامتي کوله. عن ابي البختري انه كان يصلي 5 ترويحات في رمضان ويوتر ب3. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة. ابو البختري بدا 5 ترويحات و 10 ركعات امامتي کوله. عن الحسن بن عبيد الله قال كان عبد الرحمن بن الاسود يصلي بنا في رمضان 40 ركعة ويوتر ب7. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة. عبد الرحمن بن الاسود د 40 رکعاتونو امامتي کوله او رکعات وتر به کول، یعنی 4 فرض، 20 رکعات تراویح، 14 رکعات په 4 وقفو کې نفل او وتر، یعنی 4 رکعات تهجد او 3 رکعات وتر. د وتر او د تهجد نه مجازن په وتر باندې تعبیر کیږي. وګوره سنن نسائی ابواب الوتر. عن سعيد بن عبيد ان علي بن ربيعه كان يصلي بهم في رمضان 5 ترويحات ويوتر ب3. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة. علي بن ربيعه بد 5 ترويحات امامتي کوله. وعن ورقاء قال كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان فيصلي بنا 20 ركعة 6 ترويحات، فإذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وصلى بنا 7 ترويحات. حوالي بالا. سعيد بن جبير 20 رکعات تراویح، 4 رکعات تهجد او په اخیری 10 کې 4 رکعات نور تهجد کول. حبيب بن ابي عمرو كان سعيد بن جبير يصلي في رمضان 6 ترويحات يسلم بين كل ركعتين. قيام رمضان للمروزي صفحه 1 او 58. سعيد بن جبير به 6 ترويحات کول او د هر 2 رکعاتو په باندې به سلام ګرځولو. يونس ادركت مسجد الجامع قبل فتنة ابن الاشعث يصلي بهم عبد الرحمن بن ابي بكر وسعيد بن ابي الحسن وعمران العبدي كانوا يصلون 5 ترويحات فاذا دخل العشر زاد 1. مخکنه حواله ده، یعنی د 20 رکعات تراویح کولې. زکوان الجرشي شهدت زرارة بن ابي اوفى يصلي بالحي في رمضان 6 ترويحات فإذا كان في آخر الشهر في العشر صلى 7 ترويحات كل ليلة. حوالا مغدا. عن شبرمة وكان من أصحاب علي أنه كان يؤمهم في رمضان فيصلي 5 ترويحات. زجاجة المصابيح جل أول صفحة 300 أو 6. عمران بن حجير كان أبو مجلس يصلي بهم 4 ترويحات. قيام رمضان للمروزي صفحه 1 او 58، یعنی ابو مجلس بد تراویح په 4 وقفو کې 4 تراویح یعنی 14 رکعات کول. لمذهبان دي صرف د حرمینو یو امام وخی چې هغه د اسلام په تاریخ کې په حرمینو کې صرف یو ورځ 8 رکعات تراویح کړی وي. همدارنګه دي صرف د یو صحابي او یا دي صرف د یو تابعی
عمل وښیي چې هغه 20 رکاته تراویحو د سنتوالي نه انکار کړی او د 20 رکاتو نه کمې تراویح کړي وي دا 22 احادیثو د الله پاک په توفیق د همدې مطابق دا 1400 کاله په حرمینو کې 20 رکاته تراویح کیږي